بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الذي هو قائدنا ومرشدنا وزعيمنا فصلوات الله وسلامه عليه. تر حمد صلاة و سلام رسته د اسلام د اقتصادي نظام د مضمون د درسونو په لړ کې نن څلورم درس تقدیمیږي. د دې درس عنوان د له نورو نظامونو سره د اسلام د اقتصادي نظام موازنه. د شلمې پیړۍ په نیمایي کې نړۍ په دوو بلاکونو شرقي او غربي وویشل شوه. په اسلامي نړۍ کې فقر، جهل، بېوزلي، نیستي او طبقاتي سیستم حاکم و. د اسلام ټولو دښمنانو په اسلام پسې په پروپاګند لاس پورې کړل چې دغه دین یوازې د فرد اړیکه له خپل رب سره تنظیموي، له اقتصاد او سیاست سره یې کار نشته. د مسلمانانو ځینې اولادونه له دغو افکارو اغېزمن شول. ځینو اسلام غرب او ځینو شرق پورې وتاړه، په داسې حال کې چې اسلام جلا اقتصادي نظام لري او د وحي له سرچینې خړوبېږي. زمونږ د دغه بحث او د دغه درس اهداف د فیوډالي، کاپیټالیستي، کمونیستي، سوسیالیستي مختلط نظام او د اسلام د اقتصادي نظام ترمن مقایسه او په باطلو ازمونو نیوکه ده. له ټولو نه مخکې موږ د اروپا په فیوډالي نظام بحث کوو. ډیر پخوانی اقتصادي سیستم زوړ او فرسوده نظام فیوډالي نظام دی چې په رومي ملت کې سابقه لري. په ټوله آسیا، افریقا او اروپا کې رایج و. د دغه نظام اصلي امتداد د 10مې میلادي پیړۍ نه تر 14مې میلادي پیړۍ پورې غځول کیږي. په منځنیو پیړیو کې اروپایي ټولنه په درې طبقو مشتمله وه: د اشرافو، خانانو، نوابانو طبقه او دویم د غلامانو، بېوزلو، مزدورانو طبقه او دریم د کلیسا دینی شخصیتونه. د اشرافو طبقه چې میراثي شکل و، زامن به یې له پیدایښت تر مړینې پورې اشراف وو. دوی ځانګړي امتیازات درلودل. د اروپا د خانخانۍ د نوابۍ نظام نه یوازې دا چې پراخه په زرګونو جریبه ځمکې په لاس کې وې، بلکې سیاسي اقتدار هم له دوی سره و. خپل قاضیان، دفتر، اداري نظام او پیسې درلودې، مګر له یو ښاره تر بله جلا نظام و. په 9مه میلادي پیړۍ کې د انګلستان پاچا فرید اعظم ویلي و: الله تعالی انسانان د مثلث په بڼه پیدا کړي دي، یوه ضلع حاکمه ده او بله عابده او بله خادمه ده. حاکمه طبقه به واکمنۍ، عابده طبقه دینی شخصیتونه دي، دوی به یوازې په عبادت لاس پورې کوي. لاندنۍ ضلع د غلامانو، د خدمتګارانو ده، دوی به تل په خدمت او چوپړ کې اوسي. د غلامۍ اسباب: غلام او د غلام اولاد د ټوله شتمني د خان ملکیت وه او هیڅ رنګ ازادي ور په برخه نه وه. په رومي تمدن کې غلامان تر مرګه پورې غلامان وو. د ځمکې په خرڅون سره به غلام، د غلام میرمن، اولادونه، څاروي او مواشي هم ورسره یو ځای خرڅول. خانان به په قصرونو کې اوسېدل، مګر خوار غلام به د ژمي په موسم کې له خپل میرمن، اولادونو او څارویو سره یو ځای په خاټینو کورونو کې ژوند ترسره کاوه. د غلامۍ اسباب: د هغه ځای شتمنو به د بزګرانو څخه په جګړو کې د ګډون غوښتنه کوله، نو هغوی به د جګړو څخه انکار کاوه. ویل به چې د خان د غلام په توګه به ژوند ترسره کوي، خو په جګړو کې برخه نه شي اخیستی. کله به چې یو بزګر بېوزله سه، په خان به یې د پیسو په مقابل کې ځان خرڅ کړ. په جګړو کې نیول، فقر او د پور عدم وفا، د جرائمو سرته رسول لکه غلا، قتل، اختطاف او بندیتوب د اشرافو طبقې ته د بدۍ رسولو په سبب په روم، فارس، هند، چین، یونان او نورو ملتونو کې له غلامانو سره وحشي سلوک کېده. دا غلامي ولې؟ د څه په خاطر؟ د دې په خاطر چې خانان، نوابان او شتمن د عیش او آرام ژوند وکړي، ښه لباس واغوندي او ښه خوراکونه وخوري، شراب وڅښي او د ښځینه او د نڅا لوی محفلونه جوړ کړي. د دې کار د سرته رسولو لپاره یې د نورو خلکو د وینو څښلو څخه پرته بله چاره نه درلوده. له غلامانو سره ډیر سخت چلند کېده،
په باغونو کې به په داسې حال کې په کار لاس پورې کاوه چې د تیښتې نه د ژغورنې په خاطر به زولنې په پښو کې پرتې وې. دومره خوراک به یې ورکاوه چې ساه به یې پرې ساتله او د څارویو په سترګه به یې ورته کتل. د کار په مهال یې په قمچینو وهل او له دې نه به یې خوند اخیسته. په داسې جیلخانو کې به یې اوسول چې بد بوی به یې درلود. په هره خونه کې به بې شمېر 500 تنو ته رسېده. غلامانو ته به یې تورې په لاس ورکړې تر څو یو بل ووهي او دوی به ورته په کټونو ناست وو او ننداره به یې کوله او خټ خټ به یې خندل او لاسونه به یې ورته پړقول. رومي قانون خانانو او نوابانو ته د خپلو غلامانو د تعذیب، تسخیر او وژلو حق هم ورکړی و. هغوی د شکایت حق نه درلوده. په دغه نظام کې غلامانو ته د زناور په سترګه لیدل کېدل. په ګڼو ملتونو کې د خانانو ملکانو لخوا د بزګرانو د غلامۍ مراسم به جوړېدل. په دغو خاصو او ځانګړو غونډو کې به د غلامۍ د طرز او طریقه سرته رسېده. په دې توګه چې خان او ملک به په چوکۍ ناست و، غلام به سرتور سر خان ته په سجده پرېوت او بیا به یې سر راپورته کړ او په لوړ اواز به یې ژمنه وکړه چې د خان ټولو شرایطو منلو ته تیار دی. خان به له خپل ځایه راولاړ سه، یو موټی خاورې به یې د ده په لاس کې ورکړې. البته په فرانس، انګلستان او آلمان کې ځینې نور آزاد بزګران هم وو چې په ځمکه کې به یې کرکیله کوله چې 4 سلنه یې تشکیلوله. په رومي تمدن کې غلام تر مرګه پورې غلام و. د ځمکې په خرڅون سره به د غلام میرمن، اولادونه او څاروي هم ورسره یو ځای خرڅول. د غلامانو مسؤلیتونه: د کال په ټولو ورځو کې کار کول، د لارو جوړول، د کوهیانو ویستل، د میچن او ژرندې ګرځول، په اولاد د تعلیم نه کول، اولادونه به له تعلیم نه محروم وو. په همدې توګه د خپل غلام له میرمن سره د واده لومړۍ شپه تېرول او که خوښه یې سوه بل چاته به یې په کرایه ورکوله. تر مړینې وروسته به یې د بادار لخوا میراث وړل کېده. د کال په ټول دوران کې به یې کار کوه او کلیسا ته به یې هم 2 ټکسونه ورکول. د کلیسا دیني شخصیتونه: دوی به ځانګړی لباس اغوست، له خلکو به یې جلا ټکسونه اخیستل او لښکرې به یې هم درلودې، تر دې چې شاهان به د قدرت په ګدۍ کېنول. خلکو ته به یې د جنت ټکسونه ورکول او ویل به یې چې دوی د الله نمایندګان دي. د دوی هره خبره داسې ده لکه د الله خبره، دوی د الله نمایندګي کوي. مګر د غلامۍ نظام ړنګ سه او د غلامۍ د نظام په ړنګولو کې لاندې عواملو اساسي رول درلود. په صلیبي جګړو کې 10,000 غلامانو ګډون کړی و. دغه کار دوی خپل سر یې وګرځول. په همدې توګه د سوداګرۍ احیا او ښارونو ته له کلو نه د غلامانو تېښته. په همدې توګه لویو خانانو خپل ټول غلامان له ځمکو راوشل، ځکه د غلامۍ نظام دوی ته غیر اقتصادي و. د ځمکې د کرکیلې لپاره یې نوي وسایل او خلق په کار وګمارل. په اروپا کې د صنعتي انقلاب په رامنځته کېدو سره د اشرافو، خانانو، نوابانو او فیوډالي طبقې ځای د بورژوا طبقې کوچنیو پانګوالو ونیو. دغه د اروپا وحشیانه غیر انساني طبقاتي نظام و چې د غبرګون په سلسله کې کمونیزم وزېږاوه. طبقاتي نظام د اسلام په تله، د اسلام سپېڅلی دین طبقاتي نظام په رسمیت نه پیژني. د اسلام په تله هغه شخص د عزت خاوند دی چې تقوا لري او قرآن فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم. په همدې توګه اسلام د میراث نظام ټینګ کړی چې د یو شخص ته مړینې وروسته د هغه د پانګې د خپرېدا لامل ګرځي. نو په اسلام کې فیوډالي نظام ته ځای نه پاتې کېږي. همدارنګه په اسلام کې د حاکمیت او قانون واګې د الله تعالی سره دي. هیڅوک حق نه لري چې خپل ځان خرڅ کړي او یا د نورو خلکو په اخیستلو لاس پورې کړي. په اسلامي فقه کې چې د کومو غلامانو وینځو ذکر راغلی دی، هغه د جګړې اسیران دي چې د خلاصون لپاره اسلام بیلابیل سیستمونه وضع کړي. دا د اروپا د طبقاتي نظام غلامان نه دي، دا د جنگ اسیران دي. د غلامۍ په وړاندې د اسلام موقف: د اسلام روڼ سهار په داسې وخت خپلې وړانګې نړۍ ته خپرې کړې چې د غلامۍ نظام د نړۍ په ګڼو ملتونو کې جریان درلود.
اسلام د غلامۍ ټولې لارې وتړلې، یوازې د جنگ بندیان پاتې شول. د جنگ د بندیانو غلامي له پخوا څخه روانه وه. دا ښه پالیسي نه وه چې د مسلمانانو بندیان دوی په غلامۍ محکومولی او مسلمانانو د دوی بندیان ورخوشي کړي وای، مګر د دې د خلاصون لپاره بېلابېلې لارې خلاص کړي. د اروپا طبقاتي نظام تر غلامي هیڅ کله هم اسلام په رسمیت نه پیژني. د رسول الله ډېر ملګري غلامان پاتې شوي، لکه حضرت بلال، حضرت سلمان فارسي رضی الله عنه، صهیب رضی الله عنه، زید بن حارثه او ګڼ نور صحابه، مګر وروسته بیا آزاد شوي ټول لوړ مقامه شخصیتونه وو. د اروپا فیوډالي نظام ړنګ سه، له ړنګېدو نه وروسته د غرب د اوسنی کاپیټالیستي او سرمایه‌داره نظام رامنځته سه. اوس په سرمایه‌داره نظام باندې بحث کوو او پیژنو یې. پانګواله یا کاپیټالیستي سیستم یو اقتصادي سیستم دی چې د شخصي ملکیت د ازادي په بنسټ د اساس ډبره ایښودل شوی، د مال په لاسته راوړلو او مصرف کې د هیڅ رنګ قیوداتو پابند نه وي. د فیوډالیزم ځای نیونکی دی. د تولید ټول وسایل، ځمکې، بانکونه، کارخانې د یوې کوچنۍ ډلې د سرمایه‌دارو په لاس کې پرېږدي. نو سیاسي ځواک هم دې څرخي او د استعمار سرچینه ګڼل کېږي. دغه سیستم پانګوال هڅوي تر څو د خامو موادو د خپلو تولید شوو توکو د خرڅلاو لپاره بازار پیدا کړي. د جګړو اور تود ساتي، هلې ځلې کوي تر څو ملتونه ښکیل کړي. د اروپا د سرمایه‌داري نظام یا د کاپیټالیزم فکری بنیادونه د پانګوال نظام اعتقادي او فکری ریښه روماني فلسفه تشکیلي. د عیسی علیه السلام له ښوونو سره هیڅ تړاو نشته. په 14مه پیړۍ کې په اروپا کې د صنعتي انقلاب په رامنځته کېدو سره فیوډالي نظام سقوط وکړ او په سرمایه‌داري نظام بدل شو. په فیوډالي نظام کې د تولید وسیله ځمکه او په سرمایه‌داري نظام کې پیسې وي. فرق یې دغه ده. د دې مشهوره نوماندې څېرې او وتلي شخصیتونه د 18مې پیړۍ په منځنۍ برخه کې په فرانسه کې د آزاد مسلک طبیعینو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. دغه مسلک د سترو شخصیتونو د جملې څخه فرانسو کیزني، جان لاک او میرابو دي. د دې په نظر فردي ملکیت د انسان فطري غریزه ده. فطري غریزه د آزاده پرېښودل شي. آدم سمیت چې تر 1990 کال په سکاټلند کې اوسېده، ملتونه څنګه بډای کېږي تر سرلیک لاندې کتاب ولیکه، ثروت الامم په عربي ژبه کې. بل نامتو شخصیت ډیوید ریکاردو دی او بل لورد کینز دی چې تر 1946 میلادي کال پورې ژوندی و. د وزګارتیا او عملي مصروفیت په نوم باندې کتاب ولیکه. د کاپیټالیستي نظام اقتصادي بنسټونه د تولید د ټولو وسایلو، ځمکې، پانګې او کارخانو فردي ملکیت، د مال په لاسته راوړلو او مصرف کې فردي ازادي، د مال مصرف او لاسته راوړل آزاد دي او په دې کې هیڅ قیودات نشته د حرامو او د حلالو. دا دوه د پیسو په لاسته راوړلو کې یو تر بله سیالي او رقابت، د قیمتونو د عرضې او د تقاضا د نظام ازادي، د دولت دنده د اقتصادي فعالیتونو سانسورول، د شتمنیو ساتنه او امن ده. په مزدور د عرضې او د تقاضا قانون جاری کول دي. دا کار د دې لامل وګرځېده چې ښځې ولر ټول کار وکړي. په نتیجه کې ټولنیزې اړیکې وشلېدې او کورنی نظام ونړېد. د دغه نظام عملي پایلې په اقتصاد او سیاست نفوذ، دوی د خپلو کمپنیو له لارې په خارجي بازارونو د نورو هیوادونو په سیاست کې هم ګوتې وهي. دوی د بینالمللي استعمار لامل هم ګڼل کېږي. د جګړو اور ته لمن وهي، ملتونه او دولتونه ته خپلې غلامۍ لاندې راولي، په پانګوالو او مزدورانو د ټولنې ویشل ترسره کوي. په دې توګه چې د مزدورانو د لاس ګټه د دې جب ته ځي او په مزدوره طبقه د عرضې او د تقاضا قانون جاری کوي. یوازې سرمایه‌دار له شخصي هویت څخه برخمني د خپل مال او ثروت په وسیله خپل طرز فکر او حاکمیت تحمیلوي او ټولنه ته خپل کنټرول
او نفوذ لاندې ساتي. پانګواله طبقه په یو دولت کې بل دولت ګڼل کېږي. د زرګونو مزدورانو په رایو لوبې کوي او که رایه ورنه کړي له کاره یې ګوښه کوي. او هم لوی پانګوال د خام موادو د لاسته راوړلو او په بازارونو د ولکې د ټینګولو لپاره په نړیواله سطحه د جګړو بازار ګرم ساتي. اوس مهال د جګړو اساسي لامل په لویدیځ کې د وسلو جوړولو لوی کمپنۍ دي. دوی د خپلو وسلو د خرڅون په خاطر په نړۍ کې د جګړو اور تود ساتي. د وروسته پاتې هېوادونو بانفوذه شخصیتونه د خپلو پیسو په وسیله د خپلې اغېزې لاندې راولي او نړیوال رقابتونه پیلوي. د وروسته پاتې هېوادونو څخه ګټه اخیستل په دې توګه چې د خامو موادو د استحصال ذریعه او د پخو موادو د خرڅلاو د بازار حیثیت لري. پانګوال د اخلاقي فساد په لور لوی پانګوال په فساد او عیاشۍ اخته وي او د فحاشۍ ستر مراکز لري او له دغه لارې ستره پانګه لاسته راوړي. د دې نظام مزایا او ښېګڼې: د پانګواله نظام پیروان د دې نظام لاندې مزایا په ګوته کوي. د فرد کرامت او شخصیت ته درناوی، د ملکیت د فطري غریزې وده او پالنه، په تولید کې سیالي، رقابت او د دې نظام نیمګړتیاوې عیبونه: ټولنه په دوو طبقو عیاشو، شتمنو، خوارو نسمونو ویشي. د دواړو طبقاتو ترمنځ کینه او حسد چې ځینې وخت په طبقاتي شخړو پای ته رسیږي. د شتمن او د هوس څښتنان د خپل مال په وسیله لوی سیاسي نفوذ پیدا کوي او د خپلو ګټو د تامین او بازارونو خام موادو د قبضې په خاطر د جګړو اور تود ساتي. د مال په لاسته راوړلو کې ټولنیزو ګټو ته زیان اړوي، په سود او احتکار لاس پورې کوي، نرخونه لوړوي او د خلکو هډوکي شپېلي او د خلکو وینې څښي. په ټولنه کې اخلاقي فساد وده کوي. زیاته پانګه په زنا، لواطت، شرابو او د خلکو د ضمیر په اخیستلو په لګښت رسوي. زیاتره پانګوال لوټمارې داړمارې ډلې لري، په اختطافونو د سیاستوالو په ویرولو، تهدیدولو لاس پورې کوي. انانیت او شخصي ګټې: په دې توګه ډېر لږ خلک په بازارونو، اقتصادي سرچینو خېټه اچي، ټولنیزې ګټې په شخصي ګټو قربانوي. بل د دې نظام بله نیمګړتیا: د شتمنۍ په ویش کې لوی خلل، په دې ډول چې د ټولنې کوچنۍ طبقه د تولید د ټولو وسایلو څښتنه او په مزور چلچو کې ژوند تېروي. بله طبقه یو مړۍ ډوډۍ نه مومي. ټولنه په دوو پاټکیو ویشل کېږي: شتمن او نسمن. په پای کې ټولنه بې توازونه شي. بل چې د سیالي او رقابت: په دغه نظام کې ځواکمن پانګوال کمزوری شتمن له منځه وړي. په دې توګه ځواکمن شتمن د جنس د نرخ په ټیټولو سره کمزوری شتمن ځپي او له میدانه یې وباسي. چې میدان ورته خوشي شي، نرخونه اسمان ته لوړوي. بل چې د الهي نعمتونه له منځه وړل: سرمایه‌دار د نرخونو د تعادل په خاطر زیات سامان او خوراکي توکي سیند ته غورځوي. په 1940 میلادي کال په پانګواله هېوادونو کې 2,40,000 خلک له ولږې سره مخامخ وو، مګر د امریکا د متحده ایالاتو پانګوالو 1,000,000 کراچۍ غله دانه، 2,80,000 ټنه بوره، 2,80,000 ټنه وریجې او 25,000 ټنه غوښه او نور مواد د عرضې او د تقاضا د تعادل په خاطر سمندر ته وغورځول. بل چې د بیکاري: په دې توګه چې زیات تولید او د لګښت کمبود او د نوو وسایلو په ایجاد سره په لکونو کارګر وزګار او له کاره ګوښه کړی شول. بل چې د اخوډب: په دغه نظام کې د پانګوالو کارګرو ترمنځ تل ټکر، اخوډب او تصادم رواني. او بل چې د ماده پرستي: پانګواله نظام انسان ته د مادي موجود په سترګه ګوري، روحاني او اخلاقي فضیلتونه ته پښو لاندې کوي. د لوکس شیانو تولید: پانګواله نظام د بشر د اړتیا وړ شیان په نظر کې نه نیسي، بلکې د تل لپاره عیاشانه د لوکس شیانو په جوړولو لاس پورې کوي. موخه د زیاتې ګټې پلټنه. او بل چې د عصبي لیونتوب: د دغه سخزري نظام وروستۍ نتیجه عصبي لیونتوب، ځان وژنه، مخدرات، جرائم او نیشي دي چې په نتیجه کې کورنۍ نظام وشلېږي او ماشومان او اولادونه له کوره وشړل شي. انساني اخلاقي لوړ ارزښتونه ته پښو لاندې او له انسان څخه داسې وحشي ژوی جوړ شي چې په ځنګله کې وحشي ځناور په وحشت کې وشرمول. په پانګواله نظام
د اسلام د لوړتیا وجوهات دا زمونږ بله موضوع ده. په پانګواله نظام کې فرد د شتمنۍ حقیقي څښتن وي. په اسلامي اقتصاد کې د شتمنیو حقیقي مالک الله او د انسان مقام د خلیفه ده. په غربي نظام په کاپیټالیستي نظام کې یوازې فردي ملکیت دی. په اسلام کې دوه ډوله ملکیتونه دي، فردي او اجتماعي. په پانګواله نظام کې مال د ژوند هدف ده، مګر په اسلام کې مال او شتمني د ژوند تیرولو وسیله ده. پانګواله سرکښ او مستبد نظام دی. اسلام د مالی طغیان استبداد څخه مسلمان ساتي. پانګواله ټولنه په شتمنو نسمنو دوه طبقو ویشي، مګر اسلام د دواړو ترمنځ تعادل برابري. په پانګواله نظام کې زکات شتون نه لري. اسلام د مسلمان په مال کې زکات لازم ګرځولې دی. په پانګواله نظام کې فردي ملکیت له هر رنګه قیوداتو آزاد او د حرام او حلالو بیلتون نه وي، مګر په اسلام کې د حلالو او د حرامو بیلتون. د غربي اقتصاد پلار آدم سمیت ویلي دی چې پرېږده چې کار وکړي، دلته د روا او ناروا وسایلو امتیاز نشته. له هرې لارې نه چې ممکني پیسې په لاس راوړي دي، که د سود او احتکار له لارې او یا د قمار او لاټري او یا د مخدراتو شرابو، د موسیقي ګډا نڅا او زنا د هډو جوړولو له لارې، مګر په اسلام کې د حرام او حلالو قیودات دي. د اسلام اقتصادي نظام د فرد په اقتصادي ازادي اعتراف کوي، نه د کمونیزم په څیر مصادره کوي او نه آزاد بیواغو پرېږدي. اسلامي دولت کولی شي چې په مباشر ډول په اقتصادي فعالیتونو نظارت وکړي، د سود، احتکار، غصب او قمار، دوکې، انفلاسیون مخه ونیسي، ځکه چې سودي ناروا فعالیتونه ټولنې ته اقتصادي، ټولنیز او اخلاقي زیانونه ور اړوي. ته 1815 میلادي کال پورې انګلستان لوی پانګواله هېواد و، خو د همدغې پیړۍ په وروستیو کې متحده ایالات، آلمان او له دویمه نړیوالې جګړې وروسته جاپان رامنځته شول. له دې راوروسته د بشر د حقونو کمیټې جوړې شوې. همدارنګه د انتخابي اتحادیو جوړښت د دې سبب وګرځېده چې د بیکارۍ د له منځه وړلو او د ژوندانه د مستوا د لوړتیا په خاطر په ځینو اصلاحاتو لاس پورې کړي. اوس سرمایه‌داري دولتونو د بېوزلو لپاره د مواصلاتو، تعلیم او صحت څه ناڅه اسانتیاوې برابرې کړي دي. د کاپیټالیستي نظام د نفوذ هیوادونه انګلستان، فرانسه، جاپان، آلمان، هندوستان، پاکستان، مصر او د امریکا متحده ایالات دي چې دا په لویدیځ بلاک سره شهرت لري. مګر د کاپیټالیستي نظام د ظلم او د وحشت له امله کمونیزم یا مارکسیزم رامنځته شو. کمون په عامه توګه هغې ډلې ته ویل کېږي چې د چارو د ادارې په خاطر یو له بل سره همکاري کوي. د لوړو مقاماتو د لاسوهنې څخه پرته کارونه سموي. په ځینو اروپایي هیوادونو کې یو کوچني اداري واحد یا ولسوالۍ ته هم کمون وایي. خو کمونیزم له یو اجتماعي اقتصادي نظام څخه عبارت ده چې په ټولو شیانو کې د خلکو په مشارکت باور لري، لکه خوراک، څښاک، پوښاک، کور، ازدواج او یا په بله اصطلاح د درې شیانو اشتراک: پیسې، ښځه او ځمکه، زن، زر، زمین. د کمونیستي نظام طرحه چې مارکس جوړه کړې ده مثال شفاخانې یا عسکري پایګاه ته ورته ده چې هلته ورڅخه خلک موقته استفاده کوي. کمونیزم د داسې ټولنې په پښو درول غواړي چې هلته فردي مالکیت نه وي، بلکې ټول یې وخوري، ویې څښي، واغوندي، ودسي او ډله ایز ازدواج وکړي او په کار لاس پورې کړي. دا مارکسیزم دی. په کمونیستي نظام کې د تولید وسایل، ځمکې، کارخانې، تعمیرونه، بانکونه، شرکتونه، ټول هر څه دولتي وي. په دې نظام کې نه څوک ځمکه لري، نه کارخانه، نه موټرې، نه بانکونه، بلکې هر څه د دولت په لاس کې. دولت مکلفیت لري چې خلکو ته د کار په مقابل کې د خوراک، پوښاک، د صحت او تعلیم خدمات برابر کړي.
د کمونیزم تاریخي مخینه یا تاریخي شالید کمونیزم د اوسني وخت زیږنده نه ده او نه مارکس بنسټګر دی بلکې کمونیزم تاریخي سابقه لري له میلاد د 19 پېړۍ پخوا لیکوغورس په یونان کې عملي کړل ټولې ځمکې مصادره کړي او بیا یې مساوي وویشلې د ماشومانو اجتماعي پالنه دولت په غاړه واخیسته که چېرته به کوم ماشوم معیوب نړۍ ته سترګې پرانیستې مور یې په وژلو مکلفه وه په دویمه قبل الميلاد پیړۍ کې د یهودو یوه ډله د عمومي ملکیت غوښتونکې شوه د مساوات مدعي شوه د شتمنو په خلاف مبارزه اعلان کړه په څلورمه قبل الميلاد پیړۍ کې افلاطون هم د همدغه نظام د تطبیق پلوي وکړه د شتمنیو د ښځو اشتراک اعلان کړ په شپږمه میلادي پیړۍ کې ایراني مذهب په فارسي ملت کې د شتمنیو او د ښځو د اشتراک مدعي سه په 19مه میلادي پیړۍ کې ایټالوي مفکر کامبافیل د یو کتاب په لیکلو لاس پورې کړ دغه نظر دا و چې شر او بدي د ثروت په عمومي کولو کې له منځه ځي همدارنګه په 19مه پیړۍ کې په روسیه کې د نهرستانو په نوم یوه ډله د ایراني مذهب د خوځښت په څېر رامنځته شوه او د خیر عدالت او د فقر او غربت د له منځه تللو اعلان یې کاوه د کمونیزم عملي پړاو په 19مه میلادي پیړۍ په 1840 میلادي کال د کارل مارکس او انګلس په وسیله په لندن کې د یهودیانو په مالي مرسته د اساس ډبره کېښودل شوه په 1919 میلادي کال د لینن یهودي په وسیله په روسیه کې د بري ته پړاو ورسېد او بیا یې په اوسپنیز ځواک سره په نړۍ کې پراختیا وموده او مسلمانانو ته سخت زیانونه واړول او په پای کې د الهي نصرت په زور او د افغان ولس په مټ د تاریخ کندې ته وسپارل شو الحمدلله د کمونیزم وتلې څېرې لومړی وتلې څېرې کارل مارکس دی یهودي کینهکښ کبرجن او تندخوی شخصیت و له خانانو او سرمایهدارو سره د سختې کینې څښتن و تلپاتې فقر نیستۍ او لاستنګۍ د شتمنو په وړاندې د مارکس کینې ته لا پیاوړتیا وبخله کمونیزم د کلیسا د مذهبي مشرانو د تیریو ظلمونو خرافاتو او عباسیاتو او د اروپا د طبقاتي خانخاني نظام په خلاف یو غبرګون دی په 19مه او 13مه پیړۍ کې د اروپا کارګرانو بزګرانو د فیوډالانو او سرمایهدارو له لاسه ډیر زیانونه ولیدل دغه کار کارل مارکس دې ته وهڅاوه چې له دین څخه انکار وکړي او دین د ملتونو افیون وبولي په 1840 میلادي کال په لندن کې د خپل ملګري انګلس په ملاتړ اوږدې غونډې وکړې یوې کمونیستي بیان او بلې د پانګې په نوم کتاب خپور کړ د کمونیزم د رهبرانو د جملې نه دویم رهبر لینین دی چې اصلي نوم یې ولادیمیر اولتیش بولیانوف دی په روسیه کې په 1919 میلادي کال د کمونیستي خونړي انقلاب بنسټګر دی لینین ډیر سخزړی ظالم دیکتاتور کینهکښ انسان دی لینین په خټه یهودي خو وروسته یې په روسي نوم شهرت موندلی د کمونیزم عملي مؤسس بلل کیږي دریم رهبر ستالین دی اصلي نوم یې جوزف فادیونو فیتس دی د کمونیست ګوند سرمنشي او لینین نه وروسته د کمونیست ګوند لارښود هم پاتې شوی په دیکتاتوري ظلم او په سختزیریتوب سره یې نوم درلود تل به یې په خپلې رایې ټینګار کوو ډېر جاطلبه سړی و په رهبرانو کې څلورم رهبر تروتسکي دی په خپله یهودي اصلي نوم یې بروشتاین دی په کمونیست ګوند کې لوړ مقام درلود د کمونیست ګوند د خارجي چارو مسؤولو بیا وروسته د وسلوال فوز اعلی سرقومندان وټاکل سه په پای کې د ستالین په امر له ګونده خارج او په دار وځړول شو د کمونیزم افکار او معتقدات د الله تعالی له وجود او له ټولو مغیباتو څخه انکار لکه روح جنت دوزخ ملایکې پیریان وحی آخرت او په دې باور چې ماده د هر شي اساس او بنسټ تشکیلوي مارکس ویلي دی چې الله نسته او ژوند ټوله ماده ده لینن وایي هر یو دیني فکر چې په الله باوري حماقت او جهالت دی په الله باور پخوانی توره ارتجاع او دین دی ولسونو د نشه کولو وسیله ده په کار ده چې د دین په خلاف جګړه اعلان شي
دوی له ټولو دینونو سره مقابله کوي. عادیان د پانګوالۍ د سرمایه‌دارۍ او د استعمار په خدمت کې بولي. ځانګړی شخصي ملکیت له منځه وړي او د میراث د لغوه کېدو پلوي کوي. په ولسونو د برچې په زور خپل فکر تحمیلوي. کمونیزم ماده ازلي بولي، وایي چې ماده تل ده او تل به ای او له منځه نه ځي. دوی طبیعت معبود بولي او په دې باور لري چې د دنیا له ژونده پرته نه آخرت شته، نه عذاب او نه ثواب. کمونیزم په اخوړب او زور زیاتي باوري دی. لینن په دې باور لري چې د کمونیستي انقلاب د بری لپاره که د یو ملت په څلورو برخو کې 3 برخې له منځه ځي او 1 برخه پاتې کېږي، نو لینن وایي چې دا کار دی وشي. دوی په وینو تویولو او په دهشت باوري دي. په همدې توګه کمونیزم په ټاګۍ، خیانت او غدر باور لري، اگر که د خپل ګوند له غړو سره یې. د کمونیستي نظام اقتصادي بنسټونه. د کمونیستي نظام اصول په لاندې ټکو کې موږ خلاصه کوو. د فردي مالکیت بشپړه الغا او دولت ته تسلیمول، د وس په اندازه کار کول او د حاجت په اندازه اجور اخیستل، د تولید او توزیع لپاره دولتي اقتصادي تګلاره جوړول، په هر شي کې د خلکو مشارکت لکه ځمکه، کور، جامه، سامان، غذایي توکي او ازدواج، د ضرورت په اساس توزیع. دلته د شتمنۍ ویش د کار په اساس صورت نیسي. مارکسیزم وایي چې د کار او کاریګر ترمنځ هیڅ اړیکه شتون نه لري. کاریګر چې هر څومره کار کړی د خپل ضرورت د پوره کولو څخه پرته د هیڅ شي حق نه لري. کار د قدرت په اندازه او معاش د حاجت په اندازه. نو په توزیع کې د کار موقف منفي دی. د سوسیالیزم او کمونیزم ترمنځ فرق. سوسیالیزم له کمونیزم سره د شتمنیو په تمرکز کې یو شان نظر لري، مګر د توزیع په سیستم کې سره جلا کیږي. په کمونیزم کې توزیع د حاجت په اساس، مګر په سوسیالیزم کې د کار په بنسټ. د کمونیستي نظام د تطبیق لپاره لینن له خلکو د ځمکو د اخیستلو فرمان صادر کړ. په زور د ځمکو مالونو اخیستل څه آسان کار نه و. د کمونیستي پلان د تطبیق لپاره 19 میلیونه وګړي په روسیه کې په دار ځړولي، 2 میلیونه وګړو ته سختې سزاګانې ورکړي. په مرکزي اسیا کې 19 میلیونه خلک له تیغه تیر کړي دي. د قراقرم د جمهوریت 1.5 میلیون وګړي وژلي او 15 میلیونه خلک په روسیه کې سابیریا ته تبعید شوي. په مرکزي اسیا او روسیه کې 10 میلیونه د کرکیل غوایي او 40 میلیونه اسونه له منځه وړي. په روسیه او مرکزي اسیا کې 50,000 جوماتونه د اسونو او غوایانو په غوجلو او د ګډا او نڅا په مراکزو تبدیل کړي. د روسي اقتصاد او کرکیل د رکود سره مخامخ شو. نو لینن د مارکس فلسفه تغییر کړه او کار د توزیع معیار وباله. سوسیالیستي اقتصاد وایي کارګر هغه څوک دی چې د خپل کار په وسیله مادي ته تبادلي ارزښت ورکړي. کار د قیمت اساس ده. نو کار د قدرت په اندازه او معاش د کار په اندازه. د توزیع یوازینۍ وسیله کار دی. نو په دې اساس لینن د مارکس فلسفه تغییر کړه. د لیننزم په نوم او چینایي ماوزیتونګ د ماویزم په نوم ونوموله. نو دا د کمونیزم تاریخي پس منظر. د کمونیستانو اهداف او مقاصد. کمونیزم د بشریت په خاص ډول د اسلام په حق له کارغیړن ناولي او بشر دښمن اهداف لري. د دین له منځه وړل. کمونیستان چې په اسلامي هیواد کې بریالي شوي دي، نو له ټولو نه د مخه د دین په ختمولو برید کړی. د دین د بقا 4 واړه ستنې ننولې دي. د دین د بقا لومړی ستن علما دي. د علما وژل په هغو هیوادونو کې چې کمونیزم حاکم شوی، علما یې وژلي. په روسي ترکستان کې 50,000 او په چیني ترکستان کې ماوزیتونګ 15,000، په البانیا کې 949، په عربي نړۍ کې 1,500، په افریقا کې 900 او په افغانستان کې په زرګونو نامتو علما خاورو لاندې کړي دي. دویم د اسلامي امت د بقا راز په جوماتونو کې ده.
کمونستان چې په کوم هیواد کې په سیاسي ډګر بري ته رسېدلي نو د جوماتونو په نړولو بندولو په ګودامونو سینماګانو د ګډا او نڅا او د شرابخانو په مراکزو یې بدل کړي دي. د مرکزي اسیا په شپږو جمهوریتونو کې ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغیزستان، قزاقستان، آذربایجان کې د 1913 میلادي کال نه د 1941 میلادي کال پورې 14,000 جوماتونه له منځه ویوړل. په همدې توګه د چین کمونیست لارښود ماوزیتونګ او مارشال تیتو د بالقان په اسلامي هیواد کې زرګونو جوماتونو سره هغه څه وکړل چې لینن او ستالین کړي وو. دینی مدرسې د اسلامي امت د بقا بله وسیله ده. یوازې په مرکزي اسیا او روسیه کې 25,000 دینی مدرسې چې په دې کې 10,000 ابتدایه او 15,000 لوی دارالعلومونه شامل وو ختم او عربي رسم الخط په روسي ژبه بدل کړ. د اسلامي امت د بقا بل عنصر د اسلامي قوانینو له منځه وړل. اسلامي قوانین د اسلامي امت د بقا رمز دی. نو کمونستانو اسلامي قوانین له منځه وړل. په هر هیواد کې چې کمونیزم اقتدار ته رسېدلی هلته د اسلامي قوانینو او شریعت په له منځه وړلو لاس پورې کړی. دا ځکه چې د شرعي قوانینو تداوم او عملي کېدل د دین د بقا لامل ګرځي. نو چې کله په یو ملت کې د برچې په زور د دین دغه څلور محوري ستنې ونړېږي او پر ځای د الحادي نظام برنامه او پروګرام پرې کړی سي نو په خپله به دین ختم سي او د کمونیزم په وحشیانه منګوله کې به یو ملت خکیل پاتې شي. کمونستان د کورنۍ نظام ړنګوي. د کمونیزم بنسټګر کارل مارکس په خپل لومړني کمونیستي منشور کې په دې اړوند ویلي دي موږ د کورني نظام پای ته رسول غواړو. په کمونیستي نظام کې پلارتوب، مورولي، د اولاد مخصوصه روزنه شتون نه لري. په همدې توګه خپلمنځي مرسته، میراث او ټول دینی شاعر او قوانین له منځه ځي. دوی له بشري ټولنې د څارویو په څیر د غویو د څارو په څیر ټولنه جوړول غواړي. بل د فردي مالکیت الغا په بشپړ پای ته رسېدو سره د اسلام دوه ارکان زکات او حج او میراث نړیږي. په دغه نظام کې ټول شتمنۍ سرکاري ملکیت ګرځي او ضبط کیږي. له ضرورته پرته یو شخص د هیڅ شي څښتن نه ګرځي. د کمونیزم سیاسي تګلاره کمونستان په یو ګوندي حکومت قائل دي. معنا دا چې د کمونیست ګوند له غړو پرته هیڅوک حق نه لري چې وزیر سي یا والی سي، سفیر سي، قاضي سي یا ولسوال سي. هلته یو ګونده نظام دی. د ګوند افراد ټولې محوري څوکۍ د ګوند افرادو دي. د ګوند افرادو نه پرته هیڅوک هم د کلیدي وظایفو حق نه لري. د قدرت نه محدودیت په کمونیستي نظام کې مشران ټولواکي هیڅوک د صلاحیت محدودولی نشي. بل د ګوند ګټې په نظر کې نیول. د کمونیست ګوند د غړو د ګټو د ساتلو لپاره د دولت ټول وسایل استخدامول او له هغو څخه دفاع کول. بل ترور وژل. کمونیست واکمن ګوند د خپلو مخالفینو د ځپلو لپاره وژلو، بندي کولو، ځورولو، سیاسي، اقتصادي، فردي، اجتماعي، علمي حقوقو له محرومولو څخه کار اخلي. د زور له لارې د خپلې ایډیالوژۍ تحمیلول دوی په زور په خلکو باندې خپل نظریه تپي، فردي ازادي له منځه وړي او ټول ملت د څو محدودو کمونیستانو غلام ګرځوي. د انتقاد مخنیوی. دوی هېڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د کمونیزم په نظام نیوکه وکړي او که نه د ژوند کولو حق له لاسه ورکوي. په همدې توګه د کمونیزم پیروان په بنسټیز ډول په حکومت کولو معتقد دي. دوی وایي چې حکومت او قانون د ټولنیزو تضادونو زیږنده ده چې ټولنیز تضاد ته د پای ټکی کېښودل سي نو د حکومت قیام ته اړتیا نه پېښېږي. له همدې امله کمونستان د حکومت کولو لپاره قانون جوړول ضروري نه ګڼي بلکې د ګوند د مشر هره خبره د فرمان حیثیت لري. فحشا خپرول. کمونستان د خپل اقتدار په دوران کې د جنسي تعمیم او د فحشاو د خپرولو لپاره له هر ډول غیر اخلاقي چارو څخه ګټه اخلي. د عفت، عصمت او حیا ضد چارو ته اقدام کوي. دی ماده ازلی بری او په دې معنا چې ماده ابتدا او انتها نه لري، تل ده
او تل و تل به وي. په داسې حال کې چې مسلمانان دغه دواړه صفتونه د الله تعالی بولي. د کمونیزم مفکوره د اباحیت ده. دوی په حلال او حرامو باوري نه دي. انسان کولی شي آزاد ژوند وکړي، هر څه وخوري، هر څه وڅښي او له هر چا څخه ولو که موري که خوري که لوري جنسي ګټه پورته کړي. زنا، لواطت، له محرماتو مور خور څخه جنسي په استفاده کولی شي. دوی پیغمبران، مصلحین او له عامو فلاسفو سره یو شان بولي. د کمونیزم عیبونه او مزایا. د کمونیزم پلویان د دغه نظام محاسنو او مزایاو ته داسې ګوته نیسي: د شخصي ګټو او شخصي حاکمیت پای ته رسول، له ټولو فردي اغیزو څخه د دولت لرې ساتل او ټولنیزې ګټې په نظر کې نیول. د دغه نظام عیبونه: د فردي ازادي شخصیت له منځه وړل. هلته خلک د حکومت یو آله وي، هېڅ رنګه ازادي او له هېڅ رنګه حیثیت نه یو څوک برخمن نه وي. په همدې توګه په فردي ملکیت باندې پابندي او د بشر له فطرت سره جګړه. دا ځکه چې فردي شتمني فطري غریزه ده. هلته فردي ملکیت، سیالي، رقابت نه وي. په روسیه کې د کمونیستي انقلاب تبري راوروسته دوی د اړتیا وړ غنم له لویدیځو هېوادونو واردول. له همدې کبله روسي صنعت په نړیوال مارکېټ کې خریدار نه درلود. او څلورم اخلاقي او ټولنیز فساد ته وده، لکه زنا، رشوت او غلا. دا ځکه چې په دې کې د یو شخص محدوده تنخواه چې سر وبر یې بس کېږي، نو په دې اساس د لاسبري په صورت کې په نورو ناروا لارو لاس پورې کوي. د ټولو دینونو، قوانینو او اخلاقو سره بشپړه مقابله او ټولو دینونو ته د تور ارتجاع لقب ورکول. ټولو دینونو ته افیون ویل مناسب کار نه و. که ظلم او خرافاتو له عقل سره ټکر او د خانانو سرمایدارو ترڅنګ درېدلو، نو دا خو د کلیسا د رهبرانو جرم و. کاشکې مارکس له اسلام سره آشنا وای، هېڅکله به یې داسې ناوړه خیالات نه وای وړاندې کړي. نو د اقتصادي ازادي خاتمه: په کمونیستي نظام کې شخصي ملکیت پای ته رسېږي. هر فرد د ټولنې د ماشین یو پرزه ګرځي. د بشر ازادي، اراده او شخصیت سخته ضربه مومي. د بشر فطري استعداد له منځه ځي. دا ځکه چې ټول تولیدي وسایل د حکومت په لاس کې، نو ځکه هر فرد ته حکومت تنخواه ورکوي او په تنخواه کې د چا فرق نه وي. د لوړ استعداد څښتنانو ته د هغوی د استعداد په برابر معاش نه ورکول کېږي. نو د استعداد څخه استفاده نه کېږي. په هېڅ چا کې شوق او جذبه نه پاتې کېږي. د مصرف کوونکو ازادي پای ته رسېږي. په کمونیستي نظام کې اقتصادي ازادي نه وي، ځکه چې د حکومت لخوا یوازې یو شی تولیدېږي. د ټولنې هر مصرف کوونکی مجبور دی همغه شی مصرف کړي او د خپلې خوښې او رضا څخه تیر شي. په کمونیستي نظام کې عامو کارګرو ته، مزدورانو ته د 400 روبله ورکوي. لیکن د کمونیست ګوند افسران، د فوز او د KGB لوی افسران، د هغو معاشونه 10,000 روبلو ته رسېږي. نو دا عجیبه مساوات دی او دا عجیبه عدالت دی. د کار د شوق او سیالۍ خاتمه: په کمونیستي نظام کې چې کله اقتصادي ازادي ختمه شي، نو بیا په خلکو کې د زړه د اخلاص د کار کولو او له نورو سره د سیالۍ جذبه پای ته رسېږي. ځکه د ګټې احساس انسان زیات کار ته هڅوي او ټول جسماني او دماغي ځواکونه په کار اچوي. د حکومتي کارکونکو بې پروایي: د اقتصادي کوښښ کار کولو او د صنعتي پرمختګ لپاره جرأت، تجربه، اداري صلاحیت ضروري. د حکومت مامورین د مسایلو او کارونو چندان پروا نه لري. په نتیجه کې ټول پرمختیایي پروګرامونه خرابېږي، زیاتې پیسې مصرفېږي، نتیجه منفي. د سیاسي او اقتصادي قدرت تمرکز: د حکومت دنده د عوامو خدمت، هغوی ته د ازادیو برابرول دي، د هغوی استعدادونو ته وده ورکول، د عامو خلکو کار، اقتصادي څرخ په مخ بیول دي. مګر په کمونیزم کې حکومت په اقتصاد او تولید په وسایلو خېټه اچوي. دهقاني، دوکانداري، ډریوري، د هر شخص د روزي کلي په لاس کې اخلي. د سیاسي او اقتصادي قدرت تمرکز په دولت د بوج لامل ګرځي او په دروغو د مساوات څخه وهل. په کمونیستي نظام کې د رهبرانو او نورو خلکو د ژوند ترمنځ د ځمکې او د اسمان فرقي. د دولت د مساوات خبره بشپړه ناسمه ده. دلته د کمونیست ګوند خاني ده او په سرمایداري نظام کې د فیوډال او سرمایدار او د نواب خاني ده.
د روسي او چین ټول خلک په کمونیست ګوند کې شامل دي. هلته جبر، زور، استبداد او برچا حکومت کوي. د کمونیستي نظام مثال هغه وزن ته ورته ده چې د مټو په زور فضا ته پرتاب کوي، فضا ته ولېږدي. نو چې څومره په مټ کې زور یې عمره به پورته ځي. چې زور پای ته ورسېږي نو په خپله به د سقوط سره مخامخ سي. نو په کارګرانو باندې مفت کار کول. د کمونیست ګوند لوړ مقامه شخصیتونه په بېلابېلو وسایلو باندې په بانو باندې له مزدورانو نه کار اخلي او مزدوري نه ورکوي، یوازې په ډوډۍ بسیا کوي. د انساني شخصیت خاتمه او د ځنګله د ژوو په رمه یې تبدیلول، د ډېرو ټولنیزو اړیکو لغوه کول لکه میراث او هبه، نو دا کمونیستي نظام و. د اسلامي نظام امتیاز په کمونیستي نظام. د کمونیستي اقتصاد هدف د ټولنیزو ګټو ته ترجیح ورکول. اسلام د فرد او ټولنې د ګټو ترمنځ توازن ټینګول غواړي. په روحي احساس کې کمونیزم په مادي باور لري او له روحانیت څخه انکار کوي. اسلام مادي او روحاني دواړه اړخونه رهبري کوي. د اسلام په نظام کې یوازې قانوني څارنه نه ده، بلکې دلته ذاتي او ایمانی احساس هم شامل دی. مؤمن مسلمان په دې پوهېږي چې که چېرته د قانون له منګولو وژغورل شي د الهي محاسبې څخه به څنګه خلاص شي. مګر په کمونیستي نظام کې هلته یوازې قانوني څارنه ده. نو که څارندوی وي کاریګر کار کوي، که څارندوی نه نو کار نه کوي. د کمونیستي نظام هدف ټول خلک له مادي رفاه او ښه ژوند سره غاړه غړۍ کول دي. مګر د اسلام په نظام کې مادي خوشحالي وسیله ده او اسلام هم مادي رفاه غواړي، خو د مؤمن مسلمان اصل هدف چې د آخرت دی او دنیا نه ده. کمونیستي اقتصاد د عامه ملکیت په بنسټ ټینګښت مومي، په فردي ملکیت اعتراف نه کوي. مګر په اسلام کې دوه قسمه ملکیتونه دي، چې یو فردي بل اجتماعي. د ازادۍ په ډګر کمونیستي اقتصاد د تولید ټول وسایل په خپله ولکه کې ساتي. مګر د اسلام اقتصادي نظام له داسې پالیسۍ سره په بشپړه مخالف دی. په شرعي چوکاټ کې هر چاته ازادي ورکوي. په سودي تعامل، احتکار، خیانت، دوکې، د قیمتونو په لوړولو، قمار او د مخدره توکو په سوداګرۍ بندیز لګوي. اوس د کمونیستي نظام نه وروسته بل اقتصادي مختلط نظام دی. دغه نظام د سوسیالیستي او پانګوالي نظام څخه ترکیب شوی. نه د کمونیزم او سوسیالیزم په څیر د فرد ازادي سلبوي، نه د پانګوالي په شان آزاد پرېږدي. هدف اقتصادي ازادي او د لویو احتکارونو مخنیوی دی، په دې توګه چې د تولید کوونکي او مستهلک ګټې موازي خوندي ساتي. د مختلط نظام اقتصادي بنسټونه د عامه ملکیت او سترو پروژو واک به د دولت په لاس کې، ځانګړی ملکیت او خاصې پروژې به ازادي. د اقتصادي فعالیتونو پلان او رهبري به په یو ټاکلې محدوده کې حکومت په مخ وړي، مګر په اقتصادي فعالیتونو کې به ازادي. د اقتصادي مختلط نظام هدف د خاصو ګټو ساتنه او حفاظت. د مختلط اقتصادي نظام ستره نښه د کارګرانو د حقوقو ساتنه او د کاري فرصتونو برابرول او د عام او کمزورو خلکو رعایت او پالنه ده. مختلط اقتصادي نظام مستهلک ته د دولت لخوا اقتصادي ازادي برابري. په کمونیستي نظام کې خو مستهلک د ازادي څخه برخمن نه وي. په کمونیستي نظام کې چې ته څه خورې نو ته پکې آزاد دی، دولت چې څه پخوي مغه به خوري. د دې نظام د مختلط نظام نیمګړتیا د ګټې د هڅونکي نشتون چې د کفاءت په عنصر منفي اغیزه پرې باسي. د خاصو فعالیتونو او دولتي نشاطاتو ترمنځ د حدودو د معلومولو سخوالی، د خاصه نشاط او دولتي نشاط ترمنځ د انډول نابرابري، د داسې اصولو اجراءاتو ته د لاسرسي سختي چې د دواړو جهاتونو ترمنځ د ټکر مخه ونیسي. په دغه نظام کې تولید او استهلاک دواړو کې د روا او ناروا امتیاز دی. په پای کې د اسلام مبارک سپېڅلی اقتصادي نظام، اسلام د ژوند بشپړه تګلاره ده او اقتصادي سیستم د اسلامي نظام مهمه برخه ده. مثال د معدې په څیر دی چې ټول بدن ته غذایي توکي رسوي. د اسلام د اقتصادي نظام هدف عام تولید ته وده ورکول دي، تر څو د خلکو بنیادي اړتیاوې
پوره شي او د ټولنې د ګڼو طبقاتو ترمن فاصلې رالنډي او د هر فرد لپاره مناسبه مادي پراختیا او د سوکاله ژوند شرایط برابر کړی شي. د اسلام اقتصادي نظام مستقل نظام دی، نه د پانګوالۍ په څیر ده چې ټول ملکیتونه انفرادي وګرځي او د حرام او حلال او قیودات پکې ونه وسی، او نه د کمونیستي نظام په څیر دی چې ټول ملکیتونه دولتي کړي او فرد ته د خپل حاجت د پوره کولو نه پرته هیڅ په برخه نه. موږ به د اسلام اقتصادي نظام په لنډو ټکو کې معرفي کړو. په مال او ثروت د انسان لاس عاجزي دی، د ټولو کائناتو حقیقي څښتن الله تعالی ده او د بشر ملکیت مجازي بڼه لري. د حقیقي څښتن د لارښوونو سره سم به په خپل مال کې تصرف کوي. په اسلام کې ملکیتونه په درې ډوله دي: فردي، عامه او دولتي. د اسلام په اقتصادي نظام کې مشروع فردي ملکیت له هر رنګه تیری څخه مسؤول او خوندي دی. هر شخص چې له روا لارو چارو څخه څه شی ترلاسه کړي حق یې ګرځي. په همدې توګه فردي ملکیت په اسلام کې د احترام وړ ګڼل کېږي. د فردي ملکیت په لغوه کېدو سره د اسلام نظام ړنګېږي او د اسلام نظام له منځه ځي. عامه ملکیت د الله تعالی هغه نعمتونه دي چې په تیارولو کې د چا د هلو ځلو دخل دی، لکه سیندونه، د چینو اوبه، ځنګلونه، د طبیعي ونو میوې، واښه، هوا، اوبه، د بیابان ځناور، کانونه، لوی لارې او د تیلو چینې. دغه شیان عامه ملکیت دي، هر چا ته حق حاصل ده چې ورڅخه استفاده وکړي. البته کوم وګړي چې د شخصي ضرورت نه پرته د سوداګریزو اهدافو لپاره په کار راولي، دولت ته به ټکس ورکوي. بل چې دي څلورم دولتي ملکیتونه د عامو ګټو په خاطر دي، لکه د برېښنا بندونه، د بیړیو وسلو او الوتکو صنعتي آلات، د اوسپنې د ویلې کولو فابریکې. پنځم د هېواد د هر یو استوګن لپاره د کار د وسایلو برابرول او همدارنګه کور، کاري، ډوډۍ، صحي ستونزې او علمي اړتیاوې پوره کول پکې شامل دي. هر کارګر ته دغه د لیاقت سره برابر او مناسبه تنخواه ورکول لازمي دي. په مال کې زکات تر ټولو ادنا حق دی او د لګښت محدود ځایونه لري. د زکات اندازه د مصرف ځایونه الله تعالی ټاکلي دي، هیڅوک پکې د بدلون واک نه لري. دولت حق لري کولی شي د اړتیا په مهال د هېواد په استوګنو عادلانه ټکس ولګوي تر څو لښکرې په وسلو سنبال او له همدغو پیسو څخه د هېواد په وده، ښېراستیا، ابادۍ او پرمختګ کې استفاده وکړي. په هغه کار بندیز لګول چې ټولنې ته زیان اړوي، لکه سود، احتکار، خیانت، د ناروا شیانو خرڅول، د دوکې بیه، په تول او ګز کې کموالی، د نرخونو ټیټول او ښکته کول، د خیر په چارو کې په لګښت د خلکو هڅونه، د هېواد د استوګنو ترمنځ ټولنیز تکافل رامنځته کول، په دې توګه چې هیڅوک بې کوره، بې پوښاکه، بې خوراکه، بې واده او بې تعلیمه پاتې نه شي. په روا لارو چارو لاسته راغلی ملکیت د عزت وړ، مګر ناروا ملکیتونه د تنقید وړ دي. هیڅ یو حکومت حق نه لري چې د زور له لارې له یو چا څخه د یو چا مال واخلي. د الله تعالی بندگان په جسمانی لحاظ، په ښایست، صحت او د دماغي قابلیت له امله یو شان نه دي. نو په همدې اساس د رزق او روزي تفاوت یو منل شوی حقیقت دی. اسلام د رزق او روزي د لاسته راوړلو په هلو ځلو کې په مساوات قائل دی. په ټولنه کې د اقتصادي توازن لپاره په شتمنو د زکات فریضه لازمه کړې ده، تر څو یې په اړو خلکو وویشي او پانګه یوازې د شتمنو په لاس کې منحصره پاتې نشي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي: کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم، د دې په خاطر چې مال یوازې د شتمنو په لاس کې نه بلکې د عامو ولسونو په لاس کې موجود اوسي. د اسلام سپېڅلي نظام د یو هېواد د تولید د ټولو وسایلو د دولتي ګرځولو په ټینګه مخالف دی. دا ځکه چې د فرد لپاره سیاسي، ټولنیزه او اقتصادي ازادي ضروري ده. اسلام جابر سرزوره نظام له پخو غورځوي چې د خلکو د رزق کلیګانې په خپل لاس کې نیولي، او د داسې نظام هم مخالف دی چې افرادو ته ټولنیزه او اقتصادي بېواګو ازادي ورکوي او د شخصي ګټو په خاطر ټولنیزې ګټې له خطر سره مخامخ کوي. اسلام د دواړو تګلارو، د کمونیزم او کاپیټالیزم
پر خلاف منځنۍ تګلاره ده چې هم فردي او هم اجتماعي ګټې په نظر کې ساتي. اسلام په بې ځایه لګښتونو باندې پابندي لګوي، بذر او اسراف یې بولي. اسلامي حکومت کولی شي چې په شتمنۍ کې په ناروا تصرفاتو څخه د مخنیوي په خاطر د حکومتي فرمان څخه کار واخلي. کومه شتمني چې یو چا په خپل ژوند کې تیاره کړې ده، تر مړینې وروسته د ده د خپلوانو ترمنځ ویشل کېږي، او که خپلوان نه وي ټول بیت المال ته تحویلېږي. دغه قانون د لویې سرمایې مخه نیسي. دلته یو څوک لوی فیوډال د لویو ځمکو خاوند او میلیونر نه پاتې کېږي. دا زموږ د درس بشپړ تفصیل چې ستاسو خدمت کې ما وړاندې کړ. په همدې اکتفا کوو. واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.